سلامونه ملګرو، ستړي مشئ. دا وخت صوابۍ امن چوک کې ولاړ یو مونږ. د صوابۍ او د بونیر په پوله باندې سره تاڼه ده. اولته کې یو شاعر دی، پولیس والا دی. ما سره اوسئ، هغه له مو بوځم، راځئ ما سره. شو دی په دې دغه وچت زه مخکې راتاو شو. مړه ډېر لري دی دا نه دی سوره خاصه صحیح. دغه سرې تاڼۍ ته رانږدې شو مونږ. دا د صوابۍ او د بونیر پوله ده. السلام علیکم. صاحب سال لخیر. مونږ خو دلته کې تاڼېدار سره او سپید انجم سره لږ میلاویږو تاڼه کې. حاجي خان سید خانه د سید معنی دي کنه سید نه تاسو څه صحیح ده ٹھیک ده. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب سال خیر دی. مونږ لکه دلته حضرت حسین صاحب او سپید انجم سره میلاویږو. مونږ د صوابۍ تاسو له ګوره دې د تاسو ښه صحیح ده، ټیک شو. خیر دی. دا صاحب معنی وال دی. خیر دی جی. ته له موبایل ورکړې د ما زه دنه زما ډایرکټ مې معنی په ویډیو خیر تاسو خیر کنه جی. مونږ خو ډایرکټ راځل نشو، دا ویډیو مو کړه. بس مونږ هم د په باندې ریال کې چې وسه چلو ګلګاو چې کم دین سړی ملګری د ځان هغه چې گیټ کې आवाज کوي بس مونږ راځل نشو. مننه. دا څه چل به کوم شي انجم سه پسې زه راغلی یم. ما وی چې دی نه څه شیونه ریکارډ کړو. تاسو اجازه ته نو تاسو هم سره شي او انجم سه به شي دغه سایت ته به شو چلته ټیک دی. دا خلک وایي چې د پولیس د نوکري چې عبادت ته څوک وایي چې خدمت ته دی باره کې تاسو څه وایي؟ یاره درمان سه د کیمرې مخې ته خو چې کوم دی سوال جواب یا چې کوم دی جواب ورکول دا ډېر ګراني که نه. خو چې زه د پولیس ډپارټمنټ ته رالم نو زموږ والد صاحب چې کوم دی نو هغه شیخ الحدیث شیخ القرآن او یو اوچت عالم نو هغه ما سره په دې باندې چې کوم دی زما نه 2 میاشتې ما سره خبرې نه کولې چې یاره پولیس ډپارټمنټ لکه چې کوم دی خلک په ډېر غټ غټ الزامات لګي بچو ته چې کوم دی زما په پولیس باندې نه سودو یعنی دولې لاړې 2 میاشتې بعد چې کوم دی ما خپل ماما فتح الجمیل دی الله دې وبخي وفات شوي والد صاحب هم زموږ وفات دی. هغه ورپسې ما د روغې دپاره راوستو او ما ورته وایي چې یاره لکه ته زموږ والد صاحب په دې باندې مطمئن که چې یاره دا چې کوم دی هم عبادت دی هم خدمت دی. نو د هغه د الفاظو اولني زما پلار ته چې ګوره کاکاجي ته لکه زمونږ مشر او دا بچی ستا چې کوم دی نو ډېر په شوق باندې د پولیس ډپارټمنټ ته چې کوم دی نو تللی دی په یو جذبه باندې تللی دی او لحاظه دې ته د دې نه منې کوې نو یو خو چې کوم دی نو په دې ملک کې روزګار نشته نو دویم چې کوم دی نو لکه هغه د عبادت په نظریه باندې چې کوم دی او یو په جذبې ورسره تللی دی نو د هغه وخت نه ما دا چې کوم دی نو خدمت هم ګڼلی دی او عبادت مې هم ګڼلی دی. او د دې د لنډ مثال زه داسې در کومه ته یقین وکړه زموږ په دې معاشره کې د پولیس فورس ته چې کوم دی ډېر په یعنې په کم نظر سره خلک ګوري او ډېر سپک ورته ګوري که نه. خو الحمدلله چېرته چې هم تللی یم چېرته مونږ چې ډیوټي کړې ده نو زیاتره د انجم صاحب خو لکه ما سره
او چې بس دا ودا مې کله خدای پاک راکړی دی راته نو دې ما سره خوشحاله دی را سره او مونږ هم په دې یو دغه باندې چې کوم دی نو بس دا شعر او شاعري هم داسې یو کړی جوړې دي لکه زه وایم چې دا ډېر نو کله کله چې خفه شو یا چې ته کور را یا چوټي نه میلاږي نو بس د ده سره مشغول شو نو بس دې راته په شعر او شاعرۍ کې هغه چې کوم دی نو تسلي راکړي نو بای ګوره داسې چل دی چې د ټولو نه اول لکه زه درته ووایم دا رښتې خو ټولې رښتې دي که نه خو د ښځې خاوند دا رشته چې ده که نه دا ډېره زیاته حساس هم ده او ډېره نږدې هم ده یعنې دا هر پرده دی یو بل خو چې د هغې په منځ کې تعلقات دا پولیس داسې فورس دی که نه چې دې ته راځي خامخا دوه فریقین راځي یو په حق یو په ناحقه چې کوم په حق هغه خو دا تسلیمي چې دا پولیس چې کوم دی نو ټیک کار وکړي چې دا په ناحقه یي که نه هغه د الزام لګوي چیرې چې کوم دی نو دا لکه ما ته چې دی نو حق مې ځکه چې دی هغه حق تلفي کړي نو دی چې ما ته حق میلاو نه شو که نه یو طرف به خامخا نو ګوره د خاوند او د ښځې رشته چې ده که نه په هغې کې اکثر موږ د زنانه زیاتر د خاوند متعلق شکایت کې موږ له ډېر په دلاسا ډېر په تسلی باندې ډېر په لکه یعنې چې څونه زموږ نه کېږي ممکن وي که نه د هغې هغه تعلق د هغې چې کوم خصوصي تعلق د هغې خرابېږي هغه والا موږ جوړ کړو هغې چې کوم دی دا کړو مطمئن کړو رخصت یې کړو یا چې کوم دی د هغې څه قانوني تقاضي هغه پوره کړو نو به هر حال چې کوم دی زما په نظریه کې هم خدمت دی هم عبادت دی چې د پولیس ډیوټي په احسنه طریقه باندې کوې که نه ته یقین په خدای وکړه نه بالکل دا خو په هره اداره کې خلک شته هر رنګه خلک وي هر قسمه خلک وي ځینې وي چې هغه مطلب د خلکو د خدمت لپاره ناست وي ځینې وي چې هغه د پیسو جوړولو لپاره ضروري نه ده چې هر سړی دې خراب وي یو اداره کې دې کې ډېر ښه ښایست تاسو پښتو شاعرۍ سره کله نه دغه دی یاره جما خو چې دا سپید انجم صاحب په جوړتاڼه کې را سره چې کوم دی د هلته مدد مقرر و زما ولنې پوسټینګ وشو ما زیات تر نوکري چې کوم انجم سره زما ډېر وخت نه تعلق دی ملګرتیا ده کله چې د چناړ والا تاڼه کې تاسو وایي نو زه به اکثر درتلم هلته لاره کې به زما به شپه ده سره وه نو دا خو راته ډېر وخت نه ملګرتیا وه ده سره زما او دا مې زړه کې و چې ده نه به څه شعرونه ریکارډ کوو خو زه د ده په وساطت باندې بیا زموږ تاسو سره ملاقات شو زموږ کتونکي تاسو لیدئ ډېره مننه او غواړو چې بس د انجم نه شعرونه ریکارډ منګه دغه تاسو کتل راورسېدو سپید انجم را سرخوا کې ولاړ دی او دی د هریان کوټ سره تعلق ساتي او ډیوټي دلته د سره تاڼه کې ده نو راځئ موږ سره شعرونه دې واورو را به شي که نه لیونی څه وایي وخت ته لونګینه جینۍ څه وایي تم به شي که داسې راورېږي به ستا د نفرتونو ګلی څه وایي ستورو د ارمان په پوله ناست یمه کله به راخیږي سپوږمۍ څه وایي وایي تلي بیا کله راغلی دي راشه دا طوطي په بلی څه وایي او نن یې راته وې انجمه ګورو به مړه دا د چم جینکۍ څه وایي هر دروغ رښتیا ته د لار نه نیسي یار ته وایې چا ته د لار نه نیسي وادي وړي په شا زلفې د سمې شي سترګو د لیلا ته د لار نه نیسي هر جبر دی وړی شم خو رقیب نه دی نشم زغمې تا ته د لار نه نیسي دا د لیونی تربور به پویه کوي سر به وخوري ما ته د لار نه نیسي ستا انجم ښه نه دی ضد ته ووایه بس دی مسیحا ته د لار نه نیسي بېغمه ښه ده بېمواره ښه ده د زندګۍ لاره بېیاره ښه ده ما داسې پرېږده ته ورځه ناصحه د هجر شپه ده ناقلاره ښه ده ته مې تر څنګه یې نو ورو ورو به ځو دا نننۍ شپه خو په لاره ښه ده او د راکه چې اوس کوم نن په لپو لپو د سوال نشه د انتظاره ښه ده د ژوند ملګری دې بدرنګه وي خو د ژوند ملګری دې بدرنګه وي خو د ژوند ملګری وفاداره ښه ده اخري وخت شو په دې پوه شومه اوس شاعري هم بې معیاره ښه ده اخري وخت شو په دې پوه شومه اوس شاعري هم بې معیاره ښه ده او د خپل پردي مخ پکې ولیدی شي د خپل پردي مخ پکې ولیدی شي ښه د نیستي لکه هنداره ښه ده چې جام اوچت کم که تسبې انجمه خفه یم کمه یوه لاره ښه ده ډېر ښه ده د قام نوکر یم په سرو غرمو روجې تېروم ماښام بغیر له تا اوبه له شې تېروم د هر جابر یوه خبره داسې وړمه لکه د اور په چاپېرچل کې چې لمحې تېروم
د تندې مرم خو د منصب په فرض نیغ ولاړ یم یارانو د چې زه د نور تاو ته غرمې تېروم کال په کال نوی امتحان دی د منزل په لوري زه به بوډا یم چې دومره مرحلې تېروم زما ابی زما بابا زما د کور محافظ زه د هغوی په ډاډ په دې وطن کې شپې تېروم او پرو جماعتي کې رایات شول هیڅ مې نه تېرېدل ما وې ډوډۍ نه د تېرې تېرې شیشې تېروم او زما بچی په انتظار دی خو زه نشم ورتلی دومره مجبور یم په ګلونو هم سوکړې تېروم او زه مسافر یم انجمه کور مې هم خوشی دی احساس مې وجني په فکرونو کې لمحې تېروم چې په دار کېږم پې د هغه رسۍ لړ دې کړمه مینې د ښکلو ستمګرو په ملاتړ دې کړمه منم د تیر ژوندون د تیرو ورځو شپو جانان یې خو ناڅاپي مخې له رالې ما وې مړ دې کړمه هر اتوارې په پرده کې د غرمې وړي یو هلک دی چې دا چا له ستارې وړي د مغرب نه چې راځي دا سیلی بند کوي دا کم اصله د تور سرو لوپټې وړي او وخت بدل شو نه اوس ټال شته نه ګودر شته نه څوک یار له په منګي کې پراټې وړي تورې سترګې په کجلو خواله راشي خو چې درومي د خفګانه سترګې سرې وړي او زه په دې قصه تر اوسه پوه نه شم چې زیارت له خلک ولې په تاسې وړي او دغه کلي کې د رونو دښمنۍ دي دغه وینې چې دا خلک جنازې وړي اوس د هم په زړه ګیلې دي که برجنې ستا انجم خو ستا نازونه یو په درې وړي زما یاران د رنګ سپین دي خو په زړه څنګه دي بس داسې دي لکه د شکل نه رانجه څنګه دي ما درته نوې د دې دور یاري نه منمه سر دې په خود شو د ګړنګ غورځېده څنګه دي بغیر بلنې یو محفل ته ورتله داسې لګي په یو چوپال کې د ټول کلي زایده څنګه دي ستا د وفا وریسته ګورمه تنها ولاړ یم لکه ریدې سوکړې زپلې په بیدیا ولاړ یم دنیا مې پرېښې ده په څنګ کې د یو چا ولاړ یم د یو خامار سره د زړه نه په رضا ولاړ یم او چا چې زما په شخصیت د نشنامه ایښې وه ځان مې پیدا کړ د هغوی مخې ته بیا ولاړ یم او د مجازي مینې په داسې مقام ودرېدمه نه وړاندې تلی شم نه رستو وارخطا ولاړ یم او چا ظالمانو را بیدار کړم ګنې ښکلې خوب و چې تا وې څه شوې ما وې وګوره زه دا ولاړ یم او مونږه په یو بل د پخوا نه سترګې نه لګوو زه له جانانه ډېر په خپل زه د ونا ولاړ یم په عاشقۍ کې د دوران خواږت راښه پیژني مینه دې کړې ده په چل چل کې کاته پیژني په یارانه کې په ریباري څنګه کیږي ته به یې وکړی شي جانان له وړه راوړه پیژني زما د زړه د حال خبرې ورله یو څه کنه زه چې په چا باندې مینه یم هغه پیژني مړې کاږه واږه بریتونه ملنګي خویونه په دغه پورې چم کې اوسي ته یې ښه پیژني چاته یې وې هغه به سر بیلي خو ما به ګټي یلې ونه یې ته د انجم محبت څه پیژني یاره د وجود نه چې خولې وځي هله د پردي جیب نه پیسې وځي شپه وکړه ناوخته دی اوږده د لار هر ماسخوتنې زما په دې وځي ستا د تن زیارۍ بلها خفه کړمه هسې نه د خولې نه مې خیرې وځي نه مې زړه قرار شو نه مې هیره شوه بیختې د ساقي او میکدي وځي خوب کې هم پتا پسې نارې وکړي ستا په انجم داسې شپې وځي راځه چې یې رښتیا وځي تعبیر د سیند په غاړه په خوب کې دې راکړی و تصویر د سیند په غاړه اوبو نه احاطه خپله پرېښودې نه به پرېږدي یارانو چرته جوړ نه کوي جاګیر د سیند په غاړه یریږم ستا غمونه به مې وخوري په میانو پرانستې تڼۍ ناست یمه دلګیر د سیند په غاړه او مینت مې ورته وکړو چې ګلاب خو چرته راکه هغې ویل صحیح ده خو د دیر د سیند په غاړه او انجمه خوله مې ډکه د خندا ورته را یاد شوې خندا مې خدای بدله کړه په ویر د سیند په غاړه نن د اجدادو د ګزران په پس منظر ولاړو مطلب د کوس کوی په وران ویجاړ ګودر ولاړو دنیا فانی د نن د خاورو سره خاورې یمه پرون چنګیزو ما د سرو زرو په غر ولاړو
د بېوسۍ مېرمنه واخلم او بیا یې واخلم نن لکه بوت ستا د لښکر په رهګذر ولاړم بېننګه یاره تسلي قدرې دې هم رانه کړه ښه دې لیدمه چې په زړه پرهر ولاړم په مزدورۍ خولې خولې ومه په اور کې ومه چې ستا ډولۍ اوچتېده زه په کشمور کې ومه کومه غوښتنه دې ما نه ده پوره کړې خو بس دا ځلې ګیر ومه قسم دی په لو لور کې ومه د بېلتانه په غږ دې داسې بېهوشۍ وړی وم چې را بیدار شوم لیونی وم په کیمور کې ومه او تعبیر ما ته را معلوم دی چې جنت ته به ځم خوب مې لیدلی د جانان سره په ګور کې ومه چې ځواني لاړه پیسې لاړې یاران هم پردي شو د هر چا خپلو منجمه چې په زور کې ومه ډېره مننه انجم صاحب او مشر ستاسو هم ډېره مننه او ملګرو موږ سره اوسئ تر بل پروګرامو پورې اوس ته اجازت غواړو د الله په امان